ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. کورنیو چارو وزارت وايي پر کابل ښار 14 راکټي بریدونه شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان په تازه خپاره کړي پیغام کې ویلي د کابل ښار په بیلو برخو کې راکټي بریدونه شوي دي. هغه وایي چې دا راکټونه د هستوګنې په سیمه کې لګېدلي دي. قطر کې د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره هیلې زیاتې شوي دي. قطر کې د مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلو ترمنځ تر اوږده ځنډ وروسته په څلورو اصولو توافق شوی دی. څلورم تر ټولو لوی اختلافي اصل یې د دوحې تړون دی چې دواړو خواو د بین الافغاني مذاکراتو د اساس په توګه منلی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مصالحې له مشر ډاکټر عبدالله سره په کتنه کې د افغان سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړی او زیاته کړې ده چې هیواد یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی. د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي په بلنه د عربي هیوادونو په کوربتوب په G20 غونډه کې برخه واخلي او WHO وایي په تیره میاشت کې د کورونا وایرس قضیې د وبا د لومړیو 6 میاشتو په پرتله ډېرې وې.